ورحمة الله وبرکاته. دوستان تاسو کولی شئ چې په خپل یوټیوب ویډیو باندې تاسو د خپل سبسکرایب بټن ولګوئ. نو تاسو ډېر ملګري پوښتنه کوي کمنټ سیکشن چې موږ څنګه د یوټیوب ویډیو باندې د سبسکرایب بټن ولګوو. نو دا په ډېره اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل یوټیوب پر ویډیو باندې سبسکرایب بټن په ډېر ښایسته کوالټي سره د خپل چینل سره ودروئ. نو راځو ملګرو، اول به تاسو خپل د یوټیوب له راسه یوټیوب چې رالاست تاسو به خپل چینل کلاو کړئ. چینل چې مې کلاو کړئ تاسو به راځئ یو یوټیوب چینل. زه راځم خپل یوټیوب چینل ما چې په کوم یوټیوب چینل کې ویډیو اپلوډ کړی دی زه هغه یوټیوب چینل راځم. صحیح شولو. نو زه خپل یوټیوب چینل خلاصوم. ما چې په کوم یو کې ویډیو اپلوډ کړی دی صحیح ما باندې کې 2-3 ویډیو اپلوډ کړی دی. نو زه د هغه څخه تاسو درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ تاسو د خپل یوټیوب چینل سره او ویډیو ودروئ. نو څنګه کولی شئ په اسانه طریقه تاسو درښایم. تاسو به راځئ خپل ویډیو به تاسو سټارټوئ. ویډیو چې تاسو سټارټ کړل ته به تاسو را راځي ورحمت الله وبرکاته. ویډیو چې تاسو سټارټ کړل ته به تاسو را راځي د خپل یوټیوب دغه سبسکرایب چې لیکلي دلته به تاسو لینک تصویر به اخلئ. صحیح شولو. دلته به سکرین شاټ تصویر به داسې اخلئ. دا دوه بټنان د پاور اپ او د اواز د تیزېدو کمیدو اواز د کمیدو بټن به ونیسئ. نو بس تاسو تصویر واخیستل شي. بیا چې دلته راسئ کان ماسټر بیا به تاسو راځئ کروم لره. کروم څخه به تاسو یو بیکګراونډ راوړئ. په کروم کې ډېر زبردست بیکګراونډونه دي. خالي به ورته ووایي ساده بیکګراونډ کې به تاسو یو زرغون بیکګراونډ راوړئ. صحیح شولو. بیا به راځئ د هغه بعد وي ډي میټ تاسو راځئ سبسکرایب بټن ګرین سکرین سبسکرایب بټن به تاسو څنګه راوړئ. زه به تاسو لږ طریقه در وښیم. راځو اوس د خپل ویډیو باندې سبسکرایب بټن ولګوو. نو راځو دلته به موږ کې لیکو چې موږ څه کې سرچ کوو. بیا به موږ هغه ویډیو را شروع کېږي. موږ بلته کې سرچ کوو ګرین سکرین سبسکرایب بټن. صحیح شولو. تاسو به دغه کې سرچ کوئ لکه دا ما چې سرچ کړی. صحیح شولو. ګرین سکرین سبسکرایب بټن. صحیح شولو. بیا به دلته تاسو ته سرچ پروئ. سرچ تاسو پروئ په یو منټ کې تاسو ته د سبسکرایب بټنان راځي. صحیح شولو. تاسو څونه زبردست د سبسکرایب بټنان راځي ورته وګورئ. نو تاسو کوم یو راړوئ. زه ما دا راړولی دی وختي څه. نو زما په ګیلري کې شته. ته درته لږ په درښایم چې تاسو به څنګه راړوئ. या आपके पास पैसे की कमी है ما زه یوه خپل دا وقت تېره شي. अपना बैलेंस चेक करें. صحیح شولو. اوس به زه دلته دا وار سټاپ کړم. ډېر زبردست دا وینئ تاسو وینئ. نو ډېر زبردست دلته به تاسو راځئ ډاونلوډ به نښان پر لیکل شوی. ډاونلوډ چې به ووایي دلته به تاسو دلته ایچ ډي نو دلته به تاسو له ایچ ډي ووایئ. صحیح شولو. چې پر کوم MP4 تاسو به په MP4 باندې واړوئ. صحیح شولو. MP4 څه چې دا رقم غټ وي نو بیا په هغه کې تاسو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ شامه تاسو پروئ نو په هغه ساده طریقه سره بس تاسو د سبسکرایب بټن باندې ډاونلوډ شي. صحیح شو. بیا به تاسو راسئ خپل کان ماسټر له یو کان ماسټر به تاسو ضرور راواړوئ د خپل ویډیو ایډیټینګ لپاره. د سبسکرایب بټن نه بیا نور ویډیو هم تاسو ایډیټینګ کولی شئ. نو تاسو به راځئ د کان ماسټر به خلاصوئ. کان ماسټر چې تاسو خلاص کړئ کان ماسټر به راځئ چې تاسو کلاو کړئ. نو موږ ته کان ماسټر خلاص تاسو به نیو پروجیکټ پروئ. نیو پروجیکټ به تاسو پروئ. سرچ نیو پروجیکټ به تاسو د چیز لپاره ویډیو جوړوئ. موږ خو د یوټیوب لپاره جوړوله د یوټیوب لپاره پروت شوی دی. بیا به کریټ پرو سکرپټ چې تاسو پروئ دلته به تاسو د کان ماسټر پرایس. صحیح شولو. کریټ ما پر سرچ کې پرو مې وایي. اوس به ماله ویډیو راځي. تاسو به د ګور د مخه چې کوم سبز بیکګراونډ راولئ یا ساده هغه به تاسو کې راواړوئ. نو تاسو چې کوم بیکګراونډ راولئ داسې به بیکګراونډ راولئ. که څه پاړه کې وي هغه مسله نه کوي. زه علي احمد بای در سره نو په ډېره اساني طریقه به تاسو د ټینشن خلاصوي. تاسو به هغه زرغون بیکګراونډ کې سرچ کړئ. بیا به تاسو راوبوځئ بیا دلته راسئ. دلته به دې باندې کلیک ولګوئ. صحیح شولو. بیا به پین جي زوم. صحیح شولو. پین جي زوم چې به وایي تاسو به برابر نښان پروئ. دلته به داسې راغټ زوم به کړئ. دلته به تاسو دا را زوم کړئ. صحیح شولو. بالکل به زرغون نښان ته ورسوئ. دا پاړه ماړه وغیره کې ورک. بیا دلته تاسو راسئ چې څونه بټن جوړوئ. زه تقریبا زه لږ بس داسې باید دغونه شي. زه دغونه بټن جوړوم. صحیح شولو. بیا به تاسو راسئ لیر چې رالاست په لیر کې به تاسو څه ووایئ. په لیر کې به تاسو میډیا رالاست. صحیح شولو. اوس به تاسو کوم بټن چې تاسو ویلی دي تاسو به هغه بټن چې کوم ډاونلوډ کړی دي تاسو به هغه کې را ډاونلوډوئ سیو. نو تاسو به خاص هغه بټن کې ویل ته ما راړولی دي. ما تاسو ته ویلي په اوله ویډیو په سر کې ما را ډاونلوډ کړی و هغه دا بټن ما را ډاونلوډ کړی. نو تاسو دا ډاونلوډ بټن ووایئ. صحیح شولو. بیا به تاسو راووځئ. د دې څه به تاسو راووځئ. بیا دلته تاسو راسئ د دې دا کروماک له به راسئ. کروماک له نو دلته به کروماک کې دا بیکګراونډ ختم کړئ. بالکل به د دې بیکګراونډ ختم کړئ. صحیح شولو. دې بیکګراونډ چې ختم صحیح شولو.
بیا بیکګراوند ختم سولو بیا به تاسو راځئ دلته به راځئ تاسو به کومه چینل تصویر چې اخیستی وي هغه به راولئ صحیح سولو تا موږ سین کارت کړه اوس دونه پاتې شو صحیح سو دا بټن اوس دا بټن بالکل تیار دی صحیح سولو زه بیا واره درته ولګوم صحیح سولو نو اوس به موږ دا ګیلري ته سیو کوو صحیح سولو دلته به سیو ایز ویډیو بیا بل داسې لږ دوه انټرفیس راسي انټرفیس کې به لیکلي چې دا په پیسو باندې خو نه سیو کوي یا موږ ورته وایو په پیسو نه سرچ کوو سیو کوو نو دلته به سکایپ نښان پرو سکایپ نښان چې تا پرو دلته به ویډیو روانه صحیح سولو نو ویډیو روانه سوله نو زموږ ویډیو سیو سوله اوس به راځو موږ د لیر میډیا څخه اوس په دغه باندې بیا زه چک کوم پر دغه ویډیو باندې وی پر دغه بیکګراوند باندې نو زه بیا ګورم چې څنګه دی دا بټن څنګه جوړ شوی راځي به بیا لیر میډیا له لیر میډیا کې بیا تاسو وایئ چې کوم بټن تاسو سیو کړی وي صحیح سولو نو هغه بټن دا دی سیو شوی دی زه به اوس دلته راولم صحیح سولو دا بټن دلته سیو شوی زه به دلته راولم بالکل زبردست طریقه سره بالکل د دې سره هم برابر دی اوس بالکل اوس به زه تاسو ته ولګوم دا لږ سره کم دا بیا هلته داسې کړم بالکل دا به سره سیده کوې بالکل داسې صحیح سولو بالکل دا صحیح سولو اوس به راځو زه د دې بیکګراوند ختموم زرغون بیا داسې دی چې د دې بیکګراوند زر ختمیږي صحیح سولو زه به راځم د دې اوس دا بیکګراوند به زه ختموم صحیح سولو اوس به راځم کروما کې چې زه رالم دې بیکګراوند ختم کړئ اوس دلته دا دروم دا نښان دا به بیا موږ څنګه په چینل سره درو په اساني طریقه زه درشم علي احمد بایي در سره دی یا به تاسو راسئ دلته ان داسې به وایي یا بل ته راسئ سلیډ یو به ووایي صحیح دا به برابر دا ډول به سي یا به راسئ دلته به دا لږ دی خواته بوځئ دې بعد بیا دلته داسې دا ووایي په دې کې زه ګورم چې موږ د چینل لپاره دا کوم یوې ښه طریقه سره دی زه اوس ګورم نه دا خو د هغه ډول شولو صحیح دا اوس صحیح اوس به زه درته ویډیو شروع کړم نو اوس ویډیو چالو کوو د ویډیو آخري ټایم دی نو بالکل په اساني طریقه سره کولی شئ چې دا ډول ښایسته ویډیو جوړه کړئ او بیا د خپل یوټیوب ویډیو سره پر څنګ باندې ودروئ او چینل په ډېر زبردست په تیزۍ سره مخته کړئ نو موږ ته راکړئ اجازت اور موږ که چینل که تاسو نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او موږ ویډیو که پر فیسبوک باندې ګورئ زموږ پیج سره لایک کړئ او پیج فالو کړئ او که فیسبوک سره ګورئ نو یوټیوب سره ګورئ نو په یوټیوب باندې هم لایک ورکړئ اوس